زما عزتمندو که چېرې تاسو خپلې دعاګانې قبلول غواړئ او خپلو دعاګانو لره د قبولیت درجه ورکول غواړئ نو دا نن واله وظیفه په هیڅ حالت کې تاسو پرې نه ځئ. دا د هر قسمه حاجت لپاره کافي او قبول کړی شوی عمل دی. د ستاسو څه قسمه پریشانی وي، تاسو په کم مصیبت کې، په کم غم کې او پریشانۍ کې راګیر یئ، نو دا بهترین عمل تاسو وکئ. انشاءالله تعالی دغه مشکل او دغه پریشانی به الله جل شانه ختمه کی او د ستاسو په ژوند کې به ډیر سکون، راحت او آرام الله جل شانه راولي. د ستاسو د مودو راس یو حاجت دی او ډیر لوی حاجت دی، ناممکنه حاجت دی. نو زما عزتمندو دا تاسو وورئ چې الله جل شانه ته یو کار هم ناممکنه نه دی. لہذا د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسې سره تاسو دا وظیفه وکئ. د ستاسو به تمام حاجات انشاءالله تعالی ضرور پوره شي چې تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ. دا نن واله وظیفه د الله جل شانه د اسم مبارکه یو با برکته او جلالی وظیفه ده. ډیر عظیم الشانه او د کمالاتو نه ډکه وظیفه ده. انقلابی وظیفه ده. د ستاسو ژوند لره بدلونکې وظیفه ده. د ستاسو کم قسم لا جایز مقصد وي، هر جایز خواهش په الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره او توفیل سره پوره کی. په دې اسم مبارکه کې الله جل شانه ډیر کمالات، برکات او ثمرات او فواید اچولی دي، خو صرف دا وظیفه په صحیح نیت سره، کامل یقین سره، د الله جل شانه په ذات باندې کامل امید سره چې الله جل شانه به خامخا ضرور زما دا کار کوي. کله چې د ستاسو دا یقین مضبوط وي نو دومره به د دې اثرات او فواید او برکات ډیر زیات وي. تاسو په ټینشن کې مبتلا یئ، د ستاسو د کاروبار مسایل وي، د ستاسو د روزګار مسایل وي، د ستاسو غریبي وي، د غریبۍ د وجې نه تاسو په خفګان کې مبتلا یئ، د غربت د وجې نه د ستاسو ژوند او لنډ او تنګ وي، نو دا وظیفه تاسو د دې دپاره وکئ. د دې وظیفې کولو سره به الله جل شانه د ستاسو ژوند بدل کی. کله چې تاسو دا وظیفه وکئ نو ډیر لوی برکات به تاسو په خپله باندې محسوس کئ. نو زما عزتمندو دا د الله جل شانه د اسم گرامی، د اسم معظم وظیفه ده او مونږه نظر واچو، مونږه وګورو که مونږه د چا صفت وکړو، د چا نومونه اخلو او د هغه په مخ کې د هغه تعریف کوو نو هغه څومره په هغې باندې ډیر زیات خوشحالیږي. نو بیا چې زما عزتمندو الله جل شانه چې احکم الحاکمین ذات دی او حقیقی ذات دی چې د هر قسمه صفت کولو او تعریف کولو لایق ذات دی، نو تاسو سوچ وکئ چې د الله جل شانه په خپل صفت باندې، په خپل تعریف باندې، په خپل اسم مبارکه باندې څومره ډیر زیات خوشحالیږي او بیا مونږه د الله جل شانه د دې اسم ګرامی دا وظیفه وکړو او بیا د دې په وسیلې سره، د دې په توفیل سره دعاګانې وغواړو نو انشاءالله تعالی ډیر زر به الله جل شانه زمونږ دعاګانې قبلی او زمونږ دعاګانو ته به د قبولیت درجه ورکوي. نو چې کله زمونږ دعاګانې قبول شوې نو تمام حاجتونه به الله جل شانه زمونږ بیا پوره کوي. ټولو مقاصدو کې، خواهشاتو کې به الله جل شانه مونږ ته بیا کامیابی عطا فرما کوي. لہذا زما عزتمندو دا ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده چې د دې نه پس څه هم وغواړئ نو کریم رب به ضرور درته درکوي. زما عزتمندو د دې ویډیو په منځ کې زه تاسو ته یو خوشخبری درکول غواړم چې ما آنلاین د قرآن مجید کلاسونه شروع کړي دي. که څوک په خپلو ماشومانو باندې نورانی قاعده زده کول غواړي، دعاګانې پې زده کول غواړي، احادیث مبارکه پې زده کول غواړي، د جنازې مونځ او سبق او طریقه پې زده کول غواړي، د قرآن مجید ناظره او ترجمه پې زده کول غواړي، نو په خپلو ماشومانو باندې ضرور د قرآن مجید د ناظره او ترجمه او نورانی قاعده زده کړئ.
د دې نه علاوه هغه وروڼه او خویندې که هغوی بالغان هم دي، لوی هم دي، هغوی هم ما سره دا کورس کولی شي. نو لحاظه هغه وروڼه او خویندې چې هغوی قرآن زده کول غواړي، نوراني قاعده زده کول غواړي، د دین اهم مسایل زده کول غواړي، یا تاسو خپلو ماشومانو باندې قرآن زده کول غواړئ، دین زده کول غواړئ، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرې د ستاسو د کاروبار مسایل وي، ستاسو د روزګار مسایل وي، ستاسو د رشتې مسایل وي، که د ستاسو کمې مسلې هم وي، ناممکنه مسایل وي، حاجات وي، ضروریات وي، نو د هغې دپاره تاسو ما نه وظیفې هم حاصلولی شئ. او چې کمې وظیفې زه یوټیوب چینل کې اپلوډ کم دا مستند وظایف دي دا هم کوئ. او هغه وروڼه او خویندې چې هغوی تعویضونه حاصلول غواړي نو هغوی هم ما سره په واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شي. زما عزتمندو که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والی نشان دی دا تاسو کلیک کړئ یو سلیکټا لیکئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو زما د حوصله افزۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کئ ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزۍ میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. دا درخواست کومه چې تاسو ویډیو آخره پورې ګورئ، ځان په وظیفه باندې مکمل صحیح طریقې سره پوهه کوئ. تاسو نیمه کې ویډیو بس کئ نو بیا هغه وظیفه تاسو صحیح طریقې سره ونه کړی شئ بیا ما ته فون کې وایئ، واتساپ کې وایئ چې مفتي صاحب مونږه وظیفه وکړه خو زمونږه کار ونه شو. نو ویډیو تاسو مکمل ټول آخره پورې اینډه پورې ګورئ، مکمل ترتیب او طریقې کار باندې ځان پوهه کوئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته، عمل طرف ته. دا د الله جل شانه د اسم ګرامی یو خاص وظیفه ده. دا وظیفه دا عمل تاسو د ورځې نه هم کولی شئ، د شپې نه هم کولی شئ. باید چې څه ټایم تاسو فارغه یاست ستاسو توجه او دیان برابر وي. د توجه دیان برابر کېدو مطلب دا دی چې ستاسو کارونه مکمل خلاص شي، تاسو د خپلو کارونو وزګاره شئ. نارینه وي یا زنانه وي چې مکمل د ستاسو کارونه خلاص شي. ښه دا ده چې د ماسخوتن لمونځ نه پس تاسو دا وظیفه وکئ یا د پیشمني په ټایم کې تاسو دا وظیفه وکئ چې مکمل خاموشي وي او ستاسو الله جل شانه سره تعلق هغه صحیح طریقې سره برابر وي. نو زما عزتمندو د ټولو نه پیله اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ. کله چې مو اودس چردام وکړ نو بیا به 2 رکعاته نفل صلات حاجت تاسو ادا کئ. بیا به 100 مرتبه 100 پیرې تاسو درود ابراهیمي یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې دا به ولولئ او بیا به 500 مرتبه 1500 پیرې یا حافظو دا به 1500 پیرې ولولئ. په اخره کې به 100 پیرې بیا درود شریف ولولئ او بیا چې څه دعا هم کول غواړئ نو هغه دعا تاسو وکئ. ستاسو کم مقصد وي، کم ضرورت وي، کم حاجت وي د هغې دپاره تاسو دعا وغواړئ انشاءالله تعالی ضرور به ضرور الله جل شانه تاسو ته خپل مدد درکئ. الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه پوره کئ. زما عزتمندو په خپله هم دا وظیفه وکئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. میلاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.